دیپلومات نوی حکومت هم ډیورن فرضي کرښه نه مني. سلام، پوره جزئیات په سولا ټي وي کې راسره وګورئ. د افغانستان نوی حکومت ډیورن فرضي کرښه نه مني. دیپلومات ورځپاڼې په یو تحلیل کې لیکلي دي د افغانستان د تیرو حکومتونو په څیر د دغه هیواد نوی حکومت هم د ډیورن فرضي کرښه له منلو ډډه کوي چې دا مسله به د پاکستان اندېښنې لا پسې ډېرې کړي. سرچینې کاږي د فرضي کرښې دواړو لورو ته پراته قومونه به هم د دغه داعیې په ملاتړ راپاڅي او ترڅنګ یې پاکستاني طالبان چې له افغان لوري سره خواخوږی لري کولی شي پاکستان ته په ستر درد سره بدل شي. دیپلومات نشر وایي افغان لوري په وروستیو اقدام کې د پاکستان اغزن سیم ټول کړی او په دوو بیلو برخو کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. دا تحلیلونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان نوی حکومت د هیواد له خاورې د ساتنې ژمنه کړې ده او زیاتوي هیڅ چاته حق نه ورکوي چې پر افغانانو خپلې پریکړې تحمل کړي او یا د ولسونو غوښتنې پر خلاف ګام اوچت کړي. ملګرو، تاسو دغه ویډیو په اړه څه نظر لرئ؟ که کوم نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سولا ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.